دغو ناخوالو ظلمونو او وحشتونو نور د دې سیمې د خلکو حوصله سر ته کړه. بالاخره په خلکو کې د فی سبیل الله جهاد انګیزه راوټوکېدله. ډلې ډلې رشید ځوانان په سپېڅلو عقیدو او متین عزم باندې سمبال د جهاد سپېڅلو لیکو ته انسجام او سوق شول. د دغې سیمې ځوانان هر یو یې د 20 کلونو په موده کې د اسلامي امارت تحریک سره مل او ملاتړ شول. د خپل سیمې ترڅنګ په نورو سیمو کې هم د اشغالګرو سره په پوره مبارزې د هیواد د خپلواکۍ په اخیستو کې پوره ونډه اخیستې او د اسلامي امارت د برحق جهاد داعیه عمل ته رسولې. الحمدلله د اشغال پای ته رسیدو او د هیواد د خپلواکۍ د بیا اخیستلو سره سم د دې سیمې ټول اوسیدونکي چې کلونه له خپلو کورونو، ځمکو او سیمو محروم شوي ول، یو ځل بیا خپلو کورونو ته ستانه شول.